بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. باب په بیان د امر بالمعروف نهي عن المنکر کې پرونی درس کې هغه آیتونه چې قران کریم کې ذکر شي او په باره د امر بالمعروف کې هغه ذکر شول. نن به په دې کې احادیث ذکر کړي. نننی درس کې بعض احادیث او دا ډېر احادیث په دې باب کې راوړي دي. اول حدیث د ابي سعید الخدري دا راوړی چې ما اوریدلی د نبی علیه الصلاة والسلام نه. نبی علیه السلام فرمایل چې من رأى منکم چا چې ولید منکم استاسو نه منکر فليغيره بيده هغه د تغییر کې بدلی دی کړي بيده په لاس سره. تغییر نه مراد بندول دی بندي دی کړي دا حاصلي معنا ده. فإن لم يستطع فبلسانه کچیر طاقت نو په لاس سره نو بیا دې په ژبه سره بند کړي په ژبه دې ورته وایي. فإن لم يستطع فبقلبه نو کچیر دام طاقت نو نو بیا دې څه وکړي په زړه کې دې بد وایي شوي په زړه کې دې کرکه وکړي دغه عمل نه او په دې خفه شي. وذلك اضعف الايمان او دا ضعیفترین درجه د چاره د ایمان ده. دا حدیث مشتمل ده په بعضو فواید باندې. الفائده الاولى اولنی فائده ده چې من عام ده من رأى یعنی هر چا چې ولیدلو منکر یعنی که حاکم وی کدارنګ رعایت وی کدارنګ پدې کې زنانا پدې کې نارینا نو ټول ته دا من شامل دی. هر سړی به د خپل وس مطابق امر بالمعروف نهي عن المنکر کوي د خپل وس مطابق. پرونه موږ دا خبره ذکر کړله چې امر بالمعروف نهي دا دواړه د زور او د طاقت سره تعلق لري. نو کوم وخت چې انسان طاقت لري نو دا به منکر رد کوي او خاص کر په خپل کور کې سړی منکر دا رد کولی شي ځکه هلته د طاقت شته دی د زور د زوی سره کولی شي د لور سره کولی شي دارنګه د کور د نور افرادو سره زور کولی شي. منکر دلته مجمل لفظ ذکر شوی دی دا نه دی ذکر شوی چې منکر کوم یو منکر خو عام دی. منکر رانیولې ده د شرک او د کفر نه تر وړې ګناه پورې ټول منکرات که هغه شرک وي که کفر وي که بدعت وي که دارنګه زناکاری دی که شرابخورۍ دی که غلا ده او که اختطاف دی که غدر دی که دوکه ده که وعده خلافی ده که خیانت ده دا ټول پکې داخل دي. نو چې چیرته منکر سړی وویني باید د منکر رد کړي. فلیغیره بیده اول رسول الله صلی الله علیه وسلم لا ذکر کړی دی دې ته اعلی درجه ویل کی دې ته ویل کی تنزل د اعلی نه ادنا ته. اصل کې خبره خدا ده چې په انسان کې باید غیرت ډیر وي غیرت دومره ډیر وي چې انسان باید کوشش وکړي چې یو شی په طریقه اولا سره چې هغه د لاس زور دی په هغې باندې منع کړي. که نوره طریقه ول دا ده چې په ژبې سره منع کړي. په ژبې سره منع کول یعنې هغه زموږ
په پښتو کې یو هغه دی یو متل دی وی کله چې غوټه په ګوتو باندې خلاصیږي نو خولې ته ضرورت نشته دی سړی په غاښو یا په خوله باندې خلاصه کړي نو دلته مطلب دا دی چې کله یو منکر په ژبې سره رد کېږي نو په لاس باندې به سړی نه رد کوي یعنې ته یو چاته ورته ووایه چې دا عمل مه کوه هغه منع کېږي بندېږي نو دې ته بیا ضرورت نشته چې سړی د هغې سره لاس واچوي یا یې ووهي اوله طریقه دا ده دومه طریقه دا ده چې بیا وروسته که چېرته نه منع کېږي نو بیا په لاس سره کولی شي نو دا فلیغیر بیدیه دا په دومه درجه کې ده لیکن نبی علیه السلام دغه اعلی درجه مقدم کله په چا باندې په دې ادنا باندې په دې کې اشاره د خبرې ته شوله چې انسان باید د الله دپاره ډېر غیرتي وي غیرت کې وي دا یوه ګناه منع کړي بیا بیده کې اشاره شوه دې خبرې ته صرف لاس ذکر کړی دی نور په ټول بدن باندې سړی منکر رد کولی شي په ټول بدن باندې که هغه په لاس باندې وي که په لغتې سره وي که نور د بدن په نور اعضاو باندې سړی کولی شي یو شی منع کړي منع کوي به یې که د پاسه په باندې خیږي دا هم کولی شي یو سړی لاس ورسره چوي او سړی ورسره موږ ته یخن شي راپرېوځوي او د پاسه په باندې ودرېږي ولاړ شي په باندې دا ټولې طریقې پکې داخلي دي بیا که چېرته دا نه وي فإن لم یستطع فبلسانه نو په ژبې سره به منع کوي په ژبې سره منع کول د دوه طریقې دي یوه طریقه دا ده چې هغې سړي ته به ورشي هغې ته به ورته ووایي چې کاکا د ګیره مه خروه د ګیره مه لنډوه د ویښتان د شریعت خلاف دی دا مه کوه پاینڅې په ځان پسې راکش کوي دا مه کوه دغسې نور کوم منکرات چې دي دا به سړی ورته ووایي او دومه طریقه دا ده چې واعظ نصیحت وکړي منبر ته وخېږي مسجد کې پورته شي دا ګناه ده دا مه کوئ دا پرېږده نو دا طریقې د چا دي فبلسانه دي خو بلسانه ده په درجه د چا کې وي د واعظ کې وي لکه اوس منکرات ډېر دي موږ تاسو نشو کولی خاص واعظ درجه کې د خطبې د جمعې خطبه بیانېږي نور دغسې درسونه وي دا واعظ نصیحت دی فإن لم یستطع که په دې باندې هم نه وي نو بیا په زړه کې دا بد یې شی وي د دې نه به کرکه کوي په دې باندې به خفه کېږي او دا بیا څه ده دا بیا ضعیفترینه درجه د چا ده د ایمان ده وجه دا ده چې په لاس سره یې نه منع کوي په ژبې سره یې نه منع کوي د څه د وجې نه د دې وجې نه چې انسان په خپل عزت باندې ډارېږي نو د دې وجې نه د ایمان ضعیفه دی که نه خپل عزت او ریاست خپل جاه دای مقدم کله بچا باندې په دین باندې نو د دې وجې نه د دې سړي درجه د ایمان چې د ضعیفه ده او منکر چې خلک نه رد کوي د دې دا وجه ده دوه درې وجې دي یوه وجه د منکر د نه رد کولو وجه دا ده چې انسان په خپل ریاست او مشرۍ ملکۍ باندې ډارېږي زه ملک یم زه مشر یم زه رئیس یم او زما یوه وظیفه ده نو که دا منکر مې رد کړم نو سبب مې د وظیفې نه وباسي بیا به زه څه خورم اوس خو د ډېرو خلکو عقیده دا جوړه شوې ده د حکومت یوه وظیفه به وي یو 15,000 او 10,000 پیسې به ورکوي د هغې وظیفې د وجې نه تقریبا ټول دین یې پرېښی دی هر څه ورته پرېښي ودرېږه چې وظیفې نه مې ونه باسي هغه منکر رد کول خو پرېږده نو دارنګه ریاستونه خو پرېږده ریاست والا خو بیا ډېر اوچت ځان بولي ریاست ډېر غټ ورته ښکاره کېږي منکر خو نه رد کوي بلکې د خپل دین ملته نه ښکاره کوي د څه د وجې نه ریاست جاه قدرت دا به د منځه لاړ شي دارنګه کله کله یو انسان نهی عن المنکر نه کوي امر بالمعروف نه کوي د څه د وجې نه د دې وجې نه چې پیسې به راته حاصلې نه شي نو منکر نه رد کوي او کله کله د خلکو د ډار د وجې نه رد کوي د خلکو نه ډارېږي چې خلک به راته یو نوم راکړي
دغه د وجنه نه رد کیوي د خلکو د ملامتیا د وجنه نه رد کیوي ځان نه کوي ځکه به د امر بالمعروف نهی عن المنکر سره په انسان باندې مختلفه ټاپې لګېدلی شي په هر ځای کې خلک به وایي دا پلان کاری او دا پلان کاری دی نو د خلکو د ملامتیا نه د سړی ډاریږي منکر نه رد کیوي د دې وجنه علماو دا خبره لیکلې ده چې څوک نهی عن المنکر نه کوي باطل نه رد کیوي دا شیطان اخرس دا ګونګای شیطان دی او څوک چې باطل بیانوي دا شیطان ناطق دی باطل بیانونکي دا شیطانان دي او دا هغه شیطانان دي چې هغه ناطقین دي خبرې کولی شي او دا څوک چې په جامعه کې منکر نه رد کیوي او چپه خوله وي ورباندې ولا دا مې مشر کاکا دی او دا مې کشر کاکا دی دا مې ولا تربور دی او د دې نه ډارېږي نو دا بیا څه وي دته مسله زده ده نو دا بیا شیطان اخرس دی نه د حق په مقابل کې باید انسان د هیڅ نه ونه ډار شي او دې ته ناشنا عزت الله ورکوي موږ ته خپله تجربه شوې ده په کوم ځایونو کې چې موږ دعوت کړی دی خبره هم کاره کړې ده نلته الله رب العالمین هغه بېعزتي بدله کړې ده په عزت باندې ډېر کسان په دې باندې هغه کوي چې دلته به زه بېعزته شم نه الله رب العالمین بیا سړي ته څه ورکوي عزت ورکوي نه بیا به سړی د چا پروا نه کوي د حق په مقابل کې به نه د پلار پروا کوي نه به د مور نه به د ترونو نه به د نیکه او نه به د کلي د مالک او نه به د بل مشر نه په هر چا باندې الله او رسول مقدم دی او دا زموږ ستاسو طاقت شته دی که نه چې مثلا یو کار په د خپلو خپلوانو کې یو بدعت وي یو ناروا وي دا رد کړي دا وس شته دی د دې نه علاوه بله درجه خو دا وه چې که دا وس هم نه وي که د ژبې بیانولو نو دا وس هم شته چې په زړه کې کرکه او ترېنه پیدا کړو او ترېنه جدا شو زموږ اکثره ملګري په بدعاتو کې ورسره ناست وي نو زه دا وایم چې که په ژبې باندې بیان نشي کولی د خلکو نه ویرېږي نو بیا خو دا مجلس پرېږده مجلس نه راووځه صرف هغه جنازه وکړه نور په هغه بدعاتو کې مه ورسره شریکېږه دا خو انسان کولی شي که نه چې دا هم نشي کولی نو بیا څه شولو نو بل حدیث کې راځي چې د ده په زړه کې خردل ایمان یعنی د شرشم د دانې په اندازه باندې ایمان پکې نشته نو دا د ایمان نه بیا خلاص دی د انسان ځکه وجه دا ده چې نه په زړه کې مې سړی یو بدعت یو ناروا بد نه ګڼي او په هغې کې ورسره ناست وي لاسونه ورسره پورته کړي وي دې وجه نه دا حدیثونه موږ ته دا راښیي چې مؤمن کې باید د الله دپاره غیرت وي د الله دپاره قهر وي د الله دپاره ودرېدل وي نو دا حدیث موږ ته دا راښیي الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته دغه شجاعت را نصیب کړي دا شجاعت ته په خطبه کې ما دا خبره ذکر کړې وه چې د ګناهونو یو ضرر دا ده چې د انسان نه شجاعت وباسي جبن پکې راولي جبن بزدلي مطلب دا ده چې د حق بیان سړی نشي کولی دا ګناهونو وجه ده دا موږ خپلو ګناهونو دغسې کړي یو چې یو ځای کې د حق بیان نشو کولی نو دا د ګناهونو وجه ده الله رب العالمین دې په موږ کې شجاعت پیدا کړي الله رب العالمین هم دې جبن او د بزدلۍ نه وساتي واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين